یو واقعه په دې باب کې هغه ډېره د یېرې د عبرت واقعه ده راغلې ده د خیبر غزا چې کله وه نبي صلی الله علیه وسلم خپله په هغې کې حاضر و د هغه یو صحابي یو ملګری هغه شهید شو هر کله چې شهید شو صحابه وویل چې دا خو یو لوی عظیم شان شخصیت دی بختور انسان دی یو خو د الله د پیغمبر ملګری دی دویم دا دی چې شهید شو د نبی صلی الله علیه وسلم په سب کې شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم هغه وفرمایل صلوا علی صاحبکم صحابه وایي په دې خپل ملګري باندې لمونځ وکوئ نو په دغې وخت کې فتغیرت وجوه الناس د صحابو هغه رنګونه بدل شو حیران شو چې دا څنګه وجه کېدلی شي داسې یعنی یو صحابي شهادت هم ورسره هغه په نصیب شي ورته او د نبي صلی الله علیه وسلم په سب کې او نبي صلی الله علیه وسلم پې اوس جنازه نه کوي نبي صلی الله علیه وسلم هغه وفرمایل وی غله وی دې انسان چې و هغه دغه د مسلمانانو د مال نه یو څه غنیمت هغه پټکلی دی صحابه فرمایي موږ تفتیش شروع کړو وی د ده په دغه کې موږ سامان کې موږ وکته چې د یو خرز من خرز اليهود د یهودو د سامانونو کې خرز هغه دغه ته ویلی شي چې د دغه نه جوړ شوی د عام د هغه پټونه شاني هغه پخوا به ډېر دغه کېدل د جوړېدل به لکه اوس د قجورو دغه نه جوړېږي پخوا به داسې دغه جوړېدل یعنی یو عادي شی دی لا یساوي درهمین حدیث کې دا دی چې 2 درهمو قیمت هم نه لره لیکن دغه انسان دغه جلیل القدر صحابي په دغه معمولی شي باندې چې 2 روپو قیمت نه لره د نبی صلی الله علیه وسلم صحبت هغه فایده ورنکړله د نبی صلی الله علیه وسلم سره په سب کې شهادت فایده ورنکړله نبی صلی الله علیه وسلم پې هغه جنازه ونکړله ولې چې حرام مال دته رسېدلی و ستاسو څه ګمان دی عزتمندو تاسو سوچ کوئ زمونږ خو دا خو لا بیا هم یو داسې صحابي و زمونږ کوم صحبت دی نه زمونږ صحبت چې د الله د پیغمبر سره د 15مې صدۍ مسلمانانې ګناهونه هم په هغه درجه کې دي او چې دې د پاسه موږ حرام هم وکړو زمونږ کوم ځای ته ارته و د دې وجې نه عزتمندو ډېر ځان وساتئ د حرامو مالونو نه ډېر ځان وساتئ نور ګناهونه زمونږ کم دي چې موږ حرام هم د دې د پاسه وکړو او ځان نور هم د الله په قهر باندې هغه اخته کړو